ملګرو زما څخه یوه بله پوښتنه سوې ده چې زه مثلا څو ودونو اړوند چې وایي موږ څو ونه کوو دې اړوند ته څه نظر لرې. نظر مې دا ده چې هم د اسلام دین موږ ته ویلي دي او هم روانشناسي وایي. زه یو ښځه یم، زه دا نسم تحمل کولی چې زما میړه په سیم وخت کې زما په مقابل کې د بلې ښځې سره وي. دا د تحمل خبره نه ده او دا څوک نسي تحمل کولی، لکه تاسو نارینه چې نسي تحمل کولی. نو طبعا که تاسو غواړئ واده وکړئ دا مشکل به ستاسو میرمن لري. تاسو نارینه هم شمونه راځي چې ښځه مو د بل چا سره نه، نو د ښځو هم همداسې ښه نه راځي. خو دلته موضوع راځو دې ته که تاسو غواړئ دوام واده وکړئ تاسو باید پر شرایطو برابر واوسیږئ. تاسو باید په دومره پیسې ولرئ چې تاسو خپل اول میرمنې ته جلا کور آماده کړئ، دویمې ته جلا کور آماده کړئ. دا باید تاسو یعنې د یوې په مقابل کې به د بلې سره نه یاست چې دا روحاً انسان ډېر ناروغه کوي، ډېر پر انسان باندې بد تاثیر کوي چې د ژوند ملګری د بل چا سره ویني. نو که تاسو وس لرئ د دې چې جلا جلا یې کښېنوئ خو ټیک ټک یې نه لرئ او نیسئ کولی، نو دا کار مه کوئ، دا کار سخته ده. او که تاسو وایاست چې نه زه کولی سم څلور ښځې ولرم خو دا څلور ښځې باید ته سټسفای کړې، د دې څه مطلب دا دی راضي یې کړې، ته باید د دې توانایي ولرې، دومره مینه چې دوی ته ورکړي چې هغه راضي واوسېږي چې ستا څه ورته وایي دویمه میرمن یا درېیمه میرمن یا څلورمه میرمن قبوله کړي. او دا ستا په هنر پورې اړه لري، ستا په ځیرکتیا پورې اړه لري، ستا په استعداد پورې اړه لري. که ته دا استعداد په ځان کې وینې چې ته څلور ښځې په عین وخت کې خوشحاله ساتلی سې او ته څلور ښځو مالي موضوعات کنټرول کولی سې، نور الله نور ورڅه وکړه. زه د یو ښځې په صفت زما مین که ما دومره راضي ساتي، زما هغه خواهشات چې زه لرم هغه خواهشات ټوله برآورده کوي چې عموما زما خواهشات په ژوند کې معنوي خواهشات دي نه مالي. خو که د دې سربیره دی ما ته وایي چې ولا پروانې جانې زه ځمه داسې یو بل واده کومه، ستا څنګه خوښه ده؟ زه ځمه وم سمه ده، زه دې په مرکه ځم او زه بیا په مرکه ولاړه سم، د ته به شیریني راوړم او د واده به ور وکړم. خو چې دا څه دی منیج کړای سي، زه په دې کې د استعداد ووینم او دا استعداد هر څوک نه لري. نو تاسو په ځان کې وګورئ چې تاسو د استعداد لرئ. که د استعداد لرئ او دا څه کولی سئ خو مبارک مو شه، او که نه لرئ نو ارام کښېنئ.